د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په هرات کې د خصوصي سکتور له لوري د بام هرات تفریح کمپلیکس جوړولو طرحه تایید کړه چې څه باندې 1 میلیارډ افغانۍ پانګونه به پرې وشي. د الحاج ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او جبري اخراج په تړاو ځانګړې غونډې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او د دوی جبري اخراج د ټولو اسلامي ارشاداتو، نړیوالو اصول او د ګاونډیتوب له حقونو خلاف عمل وباله. د الحاج ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او جبري اخراج په تړاو ځانګړې غونډې پر ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د دغه انساني ناورین په مخنیوي او د افغان مهاجرینو په باعزته راستنېدو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د مولوي عبدالسلام منفي په مشرۍ د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون د 12 ګونو کمیټو په غونډه کې موظفو کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې د خپلو کاري استقامتونو په چوکاټ کې د غوره خدمتونو برابرولو هڅې ګړندۍ کړي. علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د پکتیا ولایت له والي او مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال اماراتي چارواکي خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او ویل اوس د دې وخت دی چې په اقتصادي، سیاسي او نظامی امورو کې شریعت تطبیق شي. او مولوي عبدالسلام منفي چې د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون غړو د ننګرهار والي ملتیا کوله په تورخم کې د عمري کم نه د لیدنې پر مهال ویل زموږ ګاونډیان باید د کډوالو د غیر اصولي اخراج او د هغوی له ځورولو ډډه وکړي.